ایمان پلورونکي 21مه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد. ورونو، د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه د رښتینی کیسو دې ځای ته رسیدلی و چې مګنانا ماریوس په سیف الله بدل شو، او هلته سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په مصر کې د یوې لویې میلې تیاری نیوله چې علي بن سفیان رحمت الله علیه هم د سلطان صلاح الدین ایوبی ترڅنګ په استخباراتي چارو باندې مصروف. دویمه میرمن له قاهرې نه 2 میله واټن لري چیرې چې یوې خواته شګلنې غونډۍ او نور په ټوله بیدیا کې شګې د سمندر په څیر تر لمر پرېواته پورې غځېدلي انسانان د سمندر لاندې پټ شوي وو. دا د لکونو انسانانو ګڼه ګوڼه وه چې اوږدسپاره هم پکې وو او شخسواران هم. زیاتره وګړي په خرو هم سپاره وو، خو د هغو خلکو شمېر زیات وو چې له چا سره یوه سپرلۍ هم نه وه. بې شمېره ګڼه ګوڼه له 4-5 ورځو راهیسې په هغې بیدیا کې راټوله شوې وه. د قاهرې په بازارونو کې هم د خلکو رش زیات شوی و، سرایونه ډک شوي وو. دا وګړي د لرې لرې ځایونو د دې اعلان سره راغلي وو چې 6 ورځې وروسته د قاهرې په شاوخوا بیدیا کې به مصري پوځ د شخسوارۍ، اوښسوارۍ، د اسونو د ځغاستې او د اوښانو د غشو ویشتلو او نور زیات جنګي هنرونو څرګندونه کوي. دا اعلان هم شوی و چې غیر فوزي وګړي هم چې څوک وغواړي د تیغ وهلو، پهلوانۍ او جګړې، غشو ویشتلو او نور مقابله کول غواړي نو کولای شي. دا اعلان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه کړی و چې 2 هدف یې لدې څخه لرل. یو دا چې په خلکو کې د فوزي خدمت جذبه پیدا شي، او دویم دا چې کوم وګړي چې لا تر اوسه پورې د سلطان صلاح الدین ایوبی فوز په فوزي لحاظ باندې کمزوري ګڼي، د هغو شکونه به هم ختم شي. صلاح الدین ایوبی ته چې کله دا خبر ورسید چې له 6 ورځو راهیسې خلک فوزي میلې ته روان دي، نو ډیر خوښ شو. خو علي بن سفیان اندېښمن غوندې ښکارېده. هغه د سلطان صلاح الدین ایوبی په وړاندې د دې اندېښنې څرګندونه هم کړې وه. سلطان صلاح الدین ایوبی له خوښۍ هغه ته وویل که د ګډون کوونکو شمېر 100,000 ته ورسیږي نو موږ ته به 15,000 سپاهیان په اسانۍ سره لاسته راشي. علي بن سفیان وویل محترم امیر صاحب، زه د تماشاچانو ګڼه ګوڼه له یو بل نظره ګورم. زما له اټکل سره سم که د سیل کوونکو شمېر 100,000 ته ورسېده نو په هغوی کې به 1000 تنه جاسوسان وي. له کلیو نه ښځې هم را روانې وي چې زیاتره یې پکې سوډانۍ دي. د زیاترو رنګونه یې دومره سره دي چې عیسوي ښځې هم پکې پټېدای شي. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه وویل علي، زه ستا په مشکل ډېر ښه پوهېږم، خو ته پوهېږې چې موږ د کومې میلې ترتیبات نیولي هغه ولې ضروري ده؟ ته خپله اداره نور هم فعاله کړه. علي بن سفیان رحمت الله علیه وویل زه یې پلوی یم چې دا میله ډېره ضروري ده. ما درته د اندېښنې څرګندونه ستاسې د اندېښمن کولو لپاره نه ده کړې، یوازې همدومره خبر مې درکاوه چې د دې میلې سره څومره خطرې تړلي دي. په قاهره کې لنډمهالې قهوهخانې پرانیستل شوي دي چې ټوله شپه له خلکو ډکې وي. له سیل کوونکو نه ځینو له ښاره بهر خیمې درولې دي. زما د ادارې وګړي خبرونه راوړي چې په هغو کې د جوارۍ او بدکارۍ هم خیمې موجودې دي. سبا ته د میلې په ورځ ډومانو او سندرغاړو له خلکو ډېرې روپۍ راټولې کړي. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه وویل چې میله پای ته ورسیږي دا مردارۍ به هم ختم شي. زه پرې اوس بندیز لګول نه غواړم. زه په دې ښه پوهېږم چې د مصر اخلاقي حالت ښه نه دی او دا په موږ لازم دی چې د بد اخلاقو مخه ونیسو. د دې په باب زه عملي قدم پورته کوم، خو اوس زه د ډېرو نه ډېرو تماشاچانو د راجمع کېدلو هیلهمند یم، او دا د دې لپاره چې زه باید فوج جوړ کړم او فوج ته زیاته اړتیا لرم چې د داسې غونډې پرته ممکن نه و. ما د فوج د چارو د مشرانو په غونډه کې د دې اړتیا وضاحت په څرګندو ټکو سره کړی چې هغوی هم را سره پرې اتفاق کړی و.
علي بن سفیان رحمت الله علیه وویل محترم امیر صاحب زه ستاسې د څرګندونو منع کولی نشم. زما له اطلاعاتي نظره په دې مشرانو کې نیمایي داسې دي چې زموږ پلویان راته نه ښکاري. تاسې هم ښه پوهېږئ چې په دوی کې ځینې داسې دي چې تاسې په دې چوکۍ باندې لیدل نه غواړي، او نور چې دي د هغوی زیاتره زړونه له سوډانیانو سره دي. ما د هغوی په هر یو پسې یو سړی پرېښی دی او زما سړي ما د هغوی له کړو وړو خبروي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه پوښتنه وکړه څوک په کومه خطرناکه چاره کې ککړ لیدل شوي دي؟ علي بن سفیان وویل نه، پرته له دې چې هغو خلکو چې خپل حیثیت یې هېر کړی دی د شپې له خوا شکمنو خیمو ته ورځي، په قهوه خانو کې ناسته ولاړه کوي، د ساز او سرود صحنو ته ورځي، او ځینې خو یې ډمانې خپلو کورونو ته ورغوښتې هم دي. تر دې ټولو زیاته مې هغه بادباني دوه کښتۍ په دماغ کې ګرځي چې لس ورځې د مخه د روم د بحیرې په غاړه باندې لیدل شوي وي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه پوښتنه وکړه په هغو کې کومه خاصه خبره وه؟ دا مهال د روم د سمندرګي نه پوځ بیرته راغوښتل شوی و، خو هلته دوه کسه سپاهیان د سمندر د څارنې لپاره معذب شوي وو. علي بن سفیان رحمت الله علیه د ماهیګیرانو او کوچیانو په جامه کې هم څو کسه د اطلاعاتو د ادارې سړي معذب کړي وو. دې کار ته خو یو د دې له امله پاملرنه شوې وه چې صلیبیان ناڅاپه حمله ونکړي، او بل دا چې د دې لوري نه د صلیبیانو جاسوسان داخل نه شي. خو ساحل ډېر اوږد او په ځینې ځایونو کې ګټان هم وو چې سمندر به پکې د وچې لوري ته ننوتی و. ټول ساحل څارل کېدای نه شو. لس ورځې کېږي چې په همداسې یو ځای کې د ګټانو له منځه دوه بادباني کښتۍ د تللو په حال کې لیدل شوي دي. هغه ښایي چې د شپې راغلي وي. د کښتیو بیرته تللو پر وخت د سلطان صلاح الدین ایوبي دوه مجاهدین په اس سپاره هلته ورغلي وو، خو کښتۍ بیا لرې وتلې وې. هلته شاوخوا هېڅوک هم نه وو. د کښتیو له جوړښت او د بادبانونو له شکل نه ښکارېده چې د مصري کب نیونکو کښتۍ نه وي. د سمندر له هغه غاړې نه راغلي وي. سپاره تر لرې ځایه په بیدیا کې وګرځېد، خو د کوم انسان دره کې ونه لګاوه. هغوی قاهرې ته خبر را لېږلی و چې له ساحل سره دوه شکمنې کښتۍ لیدل شوي. د علي بن سفیان رحمت الله علیه لپاره دا ممکنه نه وه چې په هغو شګلنو دښتو کې هغه کسان لټولي وای چې له کښتیو ښکته شوي. د اطلاع پر رسېدلو هم 3 ورځې تېرې شوي. دا هم باوري نه وه چې له کښتیو څوک کوز شوي. علي بن سفیان رحمت الله علیه د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د پوښتنې په ځواب کې دا وضاحت وکړ او ویې ویل موږ د دې میلې اعلانول د یوې نیمې میاشتې راهیسې کوو. په یوه نیمه میاشت کې اوازې د اروپا منځنیو سیمو ته هم رسېدای شي او له هغه ځایه جاسوسان هم را رسېدای شي. زه د یقین تر حده ګمان کوم د صلیبینو سره دي میلې ته صلیبي جاسوسان هم راتلای شي. دا مهال په قاهره کې د نجونو پلورنې بازارونه په دوامداره توګه فعال شوي دي. سلطان پوهیږي چې د دغو نجونو رانیونکي د معمولي حیثیت لرونکي وګړي نه دي. په دغه اخیستونکو کې د قاهرې سوداګر زموږ د ادارې مشرانو او نظامي منصبدارانو نومونه هم شامل دي. په پلورل کېدونکو نجونو کې به د صلیبیانو جاسوسي هم وي او یقیني خبره ده چې وي به. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په دې اطلاعاتو اندېښمن شوی نه و. د روم په بحیره کې د صلیبیانو د ماتې تقریبا 1 کال پوره شوی. علي بن سفیان له سمندر نه هغه د اطلاعاتو پر رسولو لارې چارې برابرې کړې وې چې ډېرې قوي او سل په سلو کې باوري نه وي. خو بیا هم دا خبر را ورسېده چې صلیبیانو مصر ته ورانکاري او جاسوسانې ډلې لېږلي. تر اوسه لا دا معلومه شوې نه وه چې د جاسوسانو په باب د هغو ارادې څه وې. له بغداد او دمشق نه په راغلیو خبرونو کې ویل کېدل چې صلیبیانو زیاتره فشارونه په هغه ځایونو باندې راوړي دي. په ځانګړې توګه په شام کې مسلمانان امیران په عیاشیو او شرابو کې ډوبول پیل کړي. د سلطان نورالدین زنګي پشتوالي کې مستقیما د ټکر کولو جرأت کولای نه شو. کله چې سلطان صلاح الدین ایوبي د روم په بحیره کې د صلیبیانو جنگي بیړۍ له لښکر سره ډوبې کړې، هلته سلطان نورالدین زنګي هم د صلیبیانو په خاوره حمله کړې وه او هغوی یې سولې او جنگي غراماتو ته اړ کړي وو. په هغه جګړه کې سلطان نورالدین زنګي زیات شمېر صلیبي پوځیان ژوندي ولي چې په هغو کې د رینالډ په نامه یو صلیبي سرلښکر هم و. سلطان نورالدین زنګي هغه بندیان خوشي کړي نه وو ځکه چې عیسویانو مسلمانان بندیان شهیدان کړي وو. پر دې سربېره صلیبیانو کړي ژمنې هم ماتولې. ورونو د تاریخ په اوږدو کې چې د صلیبیانو سره کومې ژمنې کېږي سل په سله کې باید پرې باوري نه اوسو، ځکه چې په تاریخ کې لومړنۍ ماتې د دوی له خوا نه پېښه شوې او لومړنۍ غدر هم دوی کړی. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ډاډه و چې هلته سلطان نورالدین زنګي د اسلامي سلطنت په ساتنه کې بوخت دی. بیا هم هغه پوځونه تیارول چې فلسطین د صلیبیانو له ولکې وباسي او د عربو ځمکې د کفارو له شتون نه پاکې کړای شي. د دې سره د مصر دفاع هم کلکول غوښتل. په یو وخت کې د حملې او دفاع لپاره زیات پوځ ته اړتیا وه.
په مصر کې د اردو لپاره د ځوانانو د ثبتنام کار سست روان د دې یو لامل دا و چې د سودانیانو کوم پوځ چې مات کړی شوی و د هغوی قومندانانو او مسؤلینو په کلیو کې د سلطان صلاح الدین ایوبي پر خلاف ډېر تبلیغات کول. د سودانیانو له پوځ نه یو لږ شمېر یې د سلطان صلاح الدین ایوبي په پوځ کې د شاملېدو جوړه کړې وه. یو څه پوځ د مصریانو جوړ کړای شوی و او یو څه نور سلطان نورالدین زنګي رالیږلی و. د مصر خلکو تر اوسه دا پوځ لیدلی نه و، نه سلطان صلاح الدین ایوبي لیدلی. سلطان صلاح الدین ایوبي د دې میلې له اعلانولو سره خپل نظامی مشران او د هغو تر لاس لاندې قومندانانو ته لارښوونه کړې وه چې له بهر نه راغلي خلکو سره وګوري او په مینه محبت د هغوی اعتماد او باور ترلاسه کړي. هغوی په دې خبره باوري کړي چې موږ ټول سره ورونه یو او زموږ د ټولو دا یو ستر هدف دی چې د الله جل جلاله او د هغه د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم هدایت تر لرې لرې ځایونو پورې خپاره شي او مسلمانان د صلیبي فتنې نه وژغورل شي. علي بن سفیان رحمت الله علیه د میلې له پیل نه یوه ورځ دمخه سلطان صلاح الدین ایوبي د جاسوسانو له خطرې نه خبراوه. هغه وویل ښاغلی امیر صاحب، زه له جاسوسانو نه هېڅ ویره نه لرم. په اصل کې خطره د یوې کلمې له ورونو نه ده چې د کفارو د ځمکې لاندې حملو ته زمینه برابروي. که د هغوی ایمانونه محکم وي نو د جاسوسانو پوره لښکر هم بریالی کېدای نشي. د میلې په سیل کوونکو کې چې کومې ګډېدونکې نجونې ښکاري دا د صلیبیانو جال دی، خو بیا هم زما د ادارې ملګري شپه او ورځ په خپلو کارونو مصروف دي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل خپلو سړیو ته ووایه چې کوم جاسوس ونه وژني. ورونو ښه ورته متوجه سئ. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل خپلو سړیو ته ووایه چې کوم جاسوس ونه وژني ژوندی دې ونیسي. جاسوس د دښمن سترګې او غوږونه وي، خو زموږ لپاره ژبه ده. هغه تا ته هغه خبرونه درکوي چې ستا دښمن ورته رالیږلي. ورونو بالاخره له ډېرو ورځو او ډېرو وختونو وروسته د میلې سهار راوخوت. هغه میدان ډېر پراخه و چې درې لورو ته یې د تماشاچیانو ګڼه ګوڼه وه. کوم لوري ته چې د شګو غونډۍ وې هغه لوري ته څوک نه پرېښودل کېدل. جنګي ډول وغږول شو، د اسونو د سمان غوږونه داسې واورېدل شول لکه له کوم لوري نه چې یو ستر سیلاب را روان وي. ګردونه د اسمان لوري ته پورته شول. دا د 2000 نه زیات اسونه وو. لومړی شهسوار چې میدان ته راننوت سلطان صلاح الدین ایوبي و. دواړو لوري ته یې رفیوال یا بیرغچیان او ورپسې د سپر ټولۍ وو. په اسونو ګلدار څادرونه غوړول شوي وو. د هر سپاره په لاس کې برچه وه. د ځلېدونکو برچو په څوکو کې کوچنۍ کوچنۍ جنډې وې. هر سپاره له ملا توره تړلې وه. اسونه په ډومبکي چال را روان وو. سپرو غاړې هسکې او سینې پراخه نیولې او ناست وو. د هغوی په مخونو کې پرتمین اغیز و. داسې ښکارېدل لکه دوی چې د سیل کوونکو له خاموش سمندر نه غوره او اعلاوي. د هغوی د شان او پرتم په لیدلو سیل کوونکي چوپ او غلي سول او هغوی تر اغیزې لاندې راغلل. سیل کوونکي په نیمه دایره کې ولاړ وو. د دوی تر شا سیل کوونکي پر اسونو او اوښانو ناست وو. پر یوه اوښ او آس دوه یا درې سړي ناست وو. د هغوی مخې ته شامیانه درول شوې وه چې ترېنه لاندې څوکۍ ایښودل شوې وې. دلته لوړ رتبه علما، روحانیون، مشران، مامورین ناست وو. د قاهرې د جوماتونو امامان په لومړي قطار کې کېنول شوي وو، ځکه چې سلطان صلاح الدین ایوبي د علماو دومره درناوی کاوه چې د هغوی په مخ کې به بې له اجازې پرته نه کېناست. په هغوی کې د سلطان صلاح الدین ایوبي د ادارې لوړ رتبه کسان هم ناست وو، خو زیاتره یې نظامي افسران وو. هغوی ته په ځانګړې توګه سلطان صلاح الدین ایوبي لارښوونه کړې وه چې له دغو مشرانو سره کینی او دوستي ورسره پیدا کړي. په نظامي افسرانو کې خادم الدین البرق هم چې له علي بن سفیان وروسته دویم سړی و چې د سلطان صلاح الدین ایوبي له پټو پلانونو او د هیواد او پوځ له هر راز خبر و. عمر یې 40 کلونو ته نږدې و. هغه د عربي نارینه‌توب، ښکلا، شان او پرتم نمونه وه. قوي بدن او ښکلې څېره یې لرله. د خادم الدین البرق سره په خوا کې یوه نجلۍ ناسته وه چې بېشانه ښکلې وه. هغه نوې ځوانه وه. له نجلۍ سره یو سړی ناست و چې عمر یې تر 80 کالو زیات و او هغه هم ډېر شتمن سوداګر ښکارېده. خادم الدین البرق څو کرته د دغې نجلۍ لوري ته کتلي وو. یو ځل نجلۍ هم هغه ته وکتل او مسکۍ شوه. بیا د بوډا لوري ته وکتل او مسکا یې غایبه شوه. ورونو د دوی ترمنځ په دغو کتلو را کتلو کې اوس یو بله کیسه پیل شوه. خیر او ورونو تاسې به په تیرو او را روانو پیښو کې ووینئ چې د سلطان صلاح الدین ایوبي اکثره لوړ رتبه افسران د نجونو په جالونو کې د دښمن لخوا راګیر شوي. خو یوه خبره ښه یاد ولرئ
چې په جهادي او ورځني ژوند کې د تل لپاره له پردیو ښځو څخه لرې اوسي او د خپل امیر اطاعت ته متوجه اوسي. خیر اسونه چې د سیل کوونکو له مخې تیر شول ورپسې اوښسپاره راغلل. اوښان هم د اسونو په څېر په رنګینو څادرونو باندې ښکلي کړای شوي وو. د هر سپاره په لاس کې یوه اوږده نیزه او د نیزې په څوکه کې 3 انچه دوه رنګه جنډې راځړول شوي وو. په هوا کې چې ښورېدلې ډېرې ښې ښکارېدې. د هر سپاره په اوږه کې لینده ځوړنده وه او د اوښ له زین سره یې ترکش تړلی و. د اوښانو غړانګې ښکته کېدې او سرونه یې لکه تاب ویل چې له ویاړه پورته نیولي وو. د سپرو پرتم هم بې ساری و. د شهسوارانو په څېر اوښسپرو هم غړۍ هسکې او سینې پراخې نیولې وې. مخامخ یې کتل، کیڼ او کیڼ لوري ته یې نه کتل. دا اوښان هم د هغو نور اوښانو په څېر وو چې میلې ته پرې هم د اولسونو خلک راغلي وو او د پوځي روزنې نظامي حرکات او عسکري ځوانانو لاندې د کومې بلې نړۍ ښکارېده. خو دلته هغه د پخوا په رقم هغه کیسه بېرته ګرمه شوه. رابسو خادم الدین البرق. خادم الدین البرق تر څنګ ناست نجلۍ ته یو ځل وکتل. دا ځل نجلۍ هم ورسره سترګې وجنګولې. د هغې په نازنینو او هوسۍ سترګو کې داسې اغېز و چې خادم الدین البرق په خپل بدن کې لکه د برېښنا پړک احساس کړ. د نجلۍ پر شونډو د شرم او حیا مسکا راغله او په څنګ کې ناست بوډا ته یې وکتل. مسکا یې په کرکه بدله شوه. د خادم الدین البرق یوه مېرمن وه چې له هغې نه یې 4 زامن وو. ښایي چې هغه دا مهال خپله مېرمن هېره کړې وه. هغه له دې نجلۍ سره دومره نږدې ناست و چې د نجلۍ پر مخ وریښمین نقاب به کله کله باد پورته کړ نو د خادم الدین البرق له سینې سره به ولګېد. یو ځل یې هغې نقاب له سینې نه لرې هم کړ. نجلۍ وشرمېده او بښنه یې وغوښته. خادم الدین البرق مسکی شو خو په خوله یې هېڅ هم ونه ویل. د دوی کیسه دې دلته روانه وي. هلته په اوښسپرو پسې پیاده پوځه روان و. په هغوی کې د تیغ وهونکو او غوښې ویشتونکو ټولۍ و. د هغوی یو ډول حرکت، یو ډول وسلو او یو رنګ جامو په تماشاچیانو هماغسې اغېز پرېښی و چې سلطان صلاح الدین ایوبي غوښت. سپاهیانو په مخونو کې د زور او قوت نښې څرګندې وې او ډېر خوښ او تر او تازه ښکارېده. دا ټول پوځ نه بلکې یوازې یو څو ټولۍ وې. په دوی پسې منجنیقونه را روان وو چې اسونو کشول. د منجنیق په هر ټولۍ پسې یوه بګۍ را روانه وه چې په هغې کې غټې غټې ډبرې او د دیګونو په څېر لوښي ایښودل شوي وو چې په هغو کې به د تیلو په څېر یوه ماده اچوله چې په منجنیقونو کې ویشتل کېده. چیرې چې به دا لوښي پرېوتل نو ټوټې ټوټې به شول او مایع ماده به له دې نه خوره شوه. بیا به یې پرې اورین غشي وویشتل او هغه ځای به اور واخیست. دا د هغه وخت اسلحې وې. د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه تر قیادت لاندې دا عسکري ټولي په نیمه دایره کې د ولاړو تماشاچیانو له مخې نه تېر شو او وړاندې ولاړل. سلطان صلاح الدین ایوبي له لارې راستون شو. د هغه د آس په مخ کې د رپیوالو یعنی بیرغچیانو اسونه وو. ښي کیڼ لوري او شاته یې د ساتونکي اسونه وو. ورپسې د مرستیالو سرلښکرو اسونه وو. سلطان صلاح الدین ایوبي اس ودراوه، ترې راکوز شو. تماشاچیانو ته یې په هوا کې لاس وښوراوه. شامیاني ته ورغی او کېناست. ټول خلک ورته پورته شول. سلطان صلاح الدین ایوبي ټولو ته سلام وکړ او کېناست. د سپرو او پیاده ټولۍ شاته ولاړل. میدان خالي شو. خو په دغه حالت کې یو شهسوار په ځغاسته راغی. په یوه لاس کې د آس واګی یا پړی و او په بل لاس کې د اوښ رسۍ و. اوښ له آس سره سم په چارګامو را روان و. د میدان منځ ته چې راورسېده سپور پر آس ودرېد. پړی یې پرېښود. ټوپ یې کړ پر اوښ باندې ودرېد. له هغه ځایه بېرته راټوپ کړل او پر آس باندې ودرېد. د دغه روانتیا په حالت او له هغه ځایه راکوز شو. څو ګامه یې له اوښ او آس سره پیاده منډه وکړه. بیا په آس پور شو او لاړ. بیا له آس نه اوښ ته ټوپ کړ. د آس او اوښ په رفتار کې فرق رانغی. لرې ولاړ او دا هم غایب شو. دلته د میلې دغه تماشې روانې دي. خو د خادم الدین البرق کیسه هم سړه پاکه نه ده. خادم الدین البرق ښي لوري ته لږ کوږ شو. د هغه د خولې او د نجلۍ د ویښتانو ترمنځ 2-3 انچه فاصله پاتې وه. نجلۍ ورته وکتل. خادم الدین البرق ورته مسکی شو. نجلۍ وشرمېده. خو هغلته چې بوډا ناست و دواړو ته یې وکتل. د هغه زوړ تندی نور هم ګونجی شو. خو په دغه حالت کې په میدان کې ناڅاپه د غونډیو له شانه د دیګونو په څېر د خټو 2 لوښي چې په آسګاډیو کې ایښي وو مخې ته راغلل او په میدان کې له راپرېوتو سره مات شول. شاوخوا خواره واره شول.
لږ او ډېر 100 لوښي را پرېوتل او په هغوی کې مایع ماده شاوخوا 100 مترو په شاوخوا کې خوره شوه. پر یوې غونډۍ 6 کسه غشي ویشتونکي راښکاره شول. هغوی هغه غشي دې میدان ته راوویستل چې په اور اخیستونکو ټوټو باندې تړل شوي وو چې د مایع مادې په ځای کې پرېوتل. په سملاسي ډول هغه ټول ځای اور واخیست چې لمبې یې د اسونو تر ګېډې لوړې او د 100 مترو په شاوخوا کې خپرې شوې. له یوه لوري 4 سپاره د اسونو له چارګامو سره ښه چټک راغلل او په همدې رفتار په اور ورغلل. تماشاچیان غلي ناست چې هغوی به وسوځي، خو هغوی له دومره پراخ اوره ژوندي ووتل. تماشاچیانو دومره د شاباسۍ نارې وکړې چې تا به ویل تر اسمانه ورسېد. خو په دغه حالت کې د 2 سپرو په جامو باندې اور هم لګېدلی و. دواړه د اسونو ځانونه وغورځول او په شګو کې ورغښتل او د جامو اور یې مړ شو. د خادم الدین البغ د سپرو د دې کمالاتو او د خلکو په شور او غوغا کې هیڅ چاته نه کتل، فقط نجلۍ ته یې کتل او نجلۍ هم د هغه لوري ته کتل. لږه مسکۍ غوندې شوه، د بوډا لوري ته یې وکتل. بوډا په ډېره غوسه باندې پاڅېد او روان شو. نجلۍ په روان تګ کې هغه ته کتل. خادم الدین البغ ته معلومه وه چې نجلۍ له هغه سره راغلې وه. له نجلۍ نه یې پوښتنه وکړه، پلار دې چیرې ولاړ؟ نجلۍ وویل، دا زما پلار نه دی، زما خاوند دی. خادم الدین البغ په حیرانتیا سره وپوښتل، خاوند؟ آیا ستا واده پلار کړی دی؟ نجلۍ په غمجنه لهجه وویل، زه یې رانیولې یم. خادم الدین البغ وپوښتل، چیرې ولاړ؟ د 21مې برخې پای.